ودريك ده تلمه ودريك موتو كيفك كنتا خدي خلطه ايه ودريك هذا باشا خلقي قاعد يجي والله كذي بيدهم ودريك كيفك كذا لو تقول ودا وش بمصالح مالك بشورم تاخذ غرقه لا سبب مراسي وكلام بورنيا تاخذ غرقه غرق موليا لا ظلم شوكو لا ظلم فوقو تما مصالح مسري قدامي وتنك اللي جايه ده مصالح ولا كن بلاك دبيما بمن مريا کی بکار کے پسند داسي والما تو يجب الدنيا میں ورانا کری سريا اكل نشتري زكامي بيوالي نو چې اکل پکې نشته نو په بوتل یې که په بوتل باندې اکل راځي او 1500 مې په دار سره و پیغامو وګورو روم دار سړی تر مال کو مصالح راوړه وې اسی وال کې يلا خلو والي توتي مرغه ده توتي مرغه بسان توتي والي توتي دادی دا څه کې توتی مرغه سړیو توتی مرغه غږه کوتا ته توتی مرغه کوم ده زه توتي مرغه نه یادوم زه د توتي بشان مرغه یادوم تا یادوم تا خرڅوم تا نه نو ولې زه زناورم څه چې ما خرڅې نو که زناور نه کنه نو بادرم نه تیز ختلی نشي لکه د کجي خر بشان بس دا روانې خو داجي ستا زوی مه ګڼه تا نه مې چل زده کړی نو خلاصه ما نه دې چل زده کړی خپل پلار پورې خاندي په خپل چال لاده په خپل چال هغه دغه ده که نه هغه خارو د کارغه چال زده کړو خپل چال هم تېر شو نه لیکه لا خو ګوستاخه یاره داجي نو ستا دې خبرو خو موږ نه خپل ځان هم هېر کړی دی ته لا چال یادې مخکې شه که نه مخکې شه که نه دا چې دا چې کله ته نیسم مخکې شه نو خو یو ګنټه ته راباندې په خبرو تېره کړه خو چې دومره ستا دې خبرې کولې خو تلې به که نه زه درپسې یم که نه ځه وایي کله د مشرانو دغه به کوئ ادب درکې نشته دی زه راځم واما نه کومه پیسې خو نه کوم په ایمان سم روان یم دلته کښې سم روان یم وی دا نن سبا زمانې اولاد دي سودا تاسو واخلئ او پیسې به ستاسو لمسي ورکوي زه د خیره مسله مې حل شوه خدای دې وبخښه داسې دوکاندار پسې خو زه ګرځېدم وعلیکم السلام نزاکت په خیر راغی یاره ډېر زیات دنه خوشحاله شوم دا په دوکان چې دا کاغذ لګولی دی که نه چې سودا تاسو یوسئ او پیسې به ستاسو لمسي ورکوي په دې خبره مې ډېر زیات خوښ شوی بس څوک ستاسو د خلکو خدمت کوو نو خدای دې وبخښه ما خو مالګه او مساله وړه خو تا کاغذ داسې لګولی دی که نه چې موږ دې مجبوره کړي وو زه وایم چې ټول دوکان د نه پکې یوسم خو دې پسې به خیر زه بیا راچم که نه ته داسې وکړه چې ټافیانې به هم راکړي او بسکټ به هم ورسره راکړي او پیسې به مې نوسي درکوي بالکل ولې نه ها دا واله خدای دې وبخښه والکه پیسې نه نو پیسې به مې نوسي درکوي که نه ولې تا په کاغذ کې دا دې نه دي لیکلي چې سودا یوسي او پیسې به نوسي ورکوي او که نه زه څه د دې سودا پیسې خو نه غواړم نو بیا د کومې سودا پیسې غواړي ګوره نزاکته دا ستا نیکه زما د نیکه نه سودا وړې وه پوره د 500 روپو زه هغه غواړم زما نیکه سودا وړې وه هغه هم د 500 روپو او که نه بالکل دا زما سودا د څو ده د 80 روپو نو بس ټیک ده داسې حساب دی که نه چې د دې سودا پیسې به زما پلار درکوي بغیر د بسکټو او د دې ټافیانو نه پلار به دې راکوي او که نه پلار به مې درکوي که نه سړیه دې اوس مونږ له ټوکې راکوې دی په ما نه دی اورېدلی اورېږه برابر دی کوم شو اللي فاصل شو خدايا
خدایم خرقه چې خرق شي پیریانو یوړه پیریان دي دلته جوړ اوس په هغه تیار خواري راشي داخلي پخلي سره غم نشته دی هغوی به روټۍ نه غواړي که هغې تیار خواره دي نو ته هم د هغې نه څه کمه نه یې د تیار خوارو د کوره راغلي ته هم تیاره غواړې درته وایم پلار پورې مې مه ځه د خپل پلار کور د نه هېر دی خیرات خورو په خیرات باندې ګزاره کوې غلطي نه ده منم لورې پلار خو دې په سوالګرۍ باندې وخت دی د سوالګر لورې دا څه کوي بدبختو داخله بازار لښتګه پرېږده کنه 5 سکونډې دا څه شکل ده ولې ته یې پرېږده راته چې نن درته سرمن وباسم او که نه ته به ماله څه سرمن وباسې سرمن خو به زه وباسم هغه نو ته به سرمن څه کوې ته به سرمن څه کوې ماشي ته وګوره دا ماته نه غېږي و دغه چې زه د اوس برابره جنگیا تیم شروع دی هلا بچه مور دې ونیسه یه بچه مور دی اسکا کنه وام نه بله مور دې ونیسه زما مور پرېږده مالا زمان لا جوته وګوره کې مور دي کې سره زما ښځه پرېږده مه کو زما ښځه ځای کړه پرېږده لږه پرېږدئ مړی راځه مورې ته راځه مورې کور ته راځه هله پردی مور نه نیسه میرا مور نه نیسه خپله ښځه بله بچه بله مور دې مور ده مور کنده خبرې ته خبرې ته خوښ کېږده که نه مړې لانجم جوړه کړې ده مورې راځه خبره واوره خبره خو واوره لانجه ده مړې ته ای تاسو خدای بیخوبت مړې نیغې ده مړه ودېږه که نه مړې هغه تاسو په یو نه پوهېږئ کېنه پرېږده وږم بس که دادا ما به زه ولې ودرېږم مړه گلاله بچه و گلاله بچه وای خدا چی داجی راشه کنه دا کم خواهتلی وی بچه هغه غوښه پخه شوه او داجی پخه شوه ښه بچه هغه ترلی دی ته لږه یو څه یو خو بسم داجی خو چاچیګانې مې دوه دي د یو پسې به دوه کاسې ول غواړي خبره خو دې ډېره ښه وکړه بچې د تره کور خو داسې د جنګ کاړه ده په دې جنګ نور هم زیات نشي دوه کاسې وله یو څه ټیک ته داجی خو اول به تاله روټۍ راوړم نه بچې نه ته دې اول ترلی یو څه ډېره ښه ده داجی زما رور دې خدای په نیکه کي اوس د یو ښځې د ساتلو نو او یې که دوه ودونه کور یې نه دی سم چړیاګر دی روزانه پکې خوبلي تاسو د جنګ نه ماته دا اندازه ولګېده که نه چې تاسو په یو کور کې وخت نشئ تېرولی تاسو نه زه بیا کور نیسم دا اندازه تا ته اوس ولګېده دا اوس مخکې ولې نه کولو
څه دې وویل دا خبره یو ځل ته بیا وکړه ودرېږه دادا زه یې پوهیږم دا دې چل دی مورې مخکې به پکې عقل نو اوس به پکې عقل راغلی اوس په دې کې ته څه وې پرېږده مړې هسې جنګ جوړې که نه څه ما کې عقل نه و زه بې عقله وم که عقل درکې دی نن به زموږ په کور کې دا حال و او نزاکتو او ته به پکې څه نه وې ها ته به غلی اوسې او وای دا وګوره انجو مولي ته وګوره مړه دې شکل ته دې وګوره دې خبرو ته دې وګوره جرلنډو مړه دا دې څه روړي دي سم د زامنو نظر ماتې دي بند کړئ بکواس بند کړئ بس بند کړه چپ شه چپ شه نزاکیه زما فیصله واوره ښه د نن نه پس به د نزاکتۍ او مور په دې کور کې اوسېږي او تاسو به په بل کور کې اوسېږئ او دا زما فیصله ده او نه ته به چېرته اوسېږې چېرته به اوسېږي او موږ سره به اوسېږي که نه هسې به تا کره اوسېږي مونږ کره به اوسېږي موږ کره به اوسېږي مورې کېنه کېنه مورې عجیبه کار کوئ تاسو هم که نه د پلار فیصله به زه وکړم به دا فیصله تاسو په ما وسپارئ دا فیصله به زه وکړم ځه هسې به ته فیصلې دي ته خو به د خپلې مور دپاره ترغز وې یا دا فیصله به زه په خپله وکړم چې درېیم واده وکړم که د درېیم بس هغې سره به اوسېږم هاو درې ودونه نه څلور ودونه خو وکړه بس ودونه لټه کړئ بس رښتیا وایي که نه د خدای خاطر وکړه دې دوه ودونو دا دی پودې له راوستې موږ دې پې غرق او تباه واچولو اوس پکې لا درېیم هم کې سم هم په لانجاړې ښه درېیم واده به ځای پیدا کړه ته ما ته ته وایې ته به زما فیصله څنګه کړې څنګه به کړې زما فیصله واله داجي دی به فیصله نه کوي غلچه د په شکل کې کړه خبره دا داجي که نه چې بیبي نمبر 1 او ورسره به زوی که نه او بیبي نمبر 2 ورسره لاټو موږ به په خپلو کې به شیر او خط ولو که نه به چې د چا شیر راغو بس داجي به هغه سره بس ختمه خبره ده وی په دې کې څه دي میلو منظوره ده بس چې منظوره ده که نه نو بس کوکڼو کې 1 روپۍ ما سره پاتې ده دا لکه وی څه راشي ونه شیر خوښوي دا شیر به داسې نو سمه زبلنه پانډې ده بارانوالي ته وګوره وله به چوله وره به دا واله ده یا الله ته پکې دا فیصله زما د درېیم د واده ده دا ولې چېرته کله وړئ څه مونږ نه دوی کډه وړي بل کور ته موږ به نوي کور ته ځو او دا زړه به په دې زوړ کور کې وي دا ته نه څوارلسو کالو پېغلې چې زه زړه یم اوهو دا تاسو څه کوئ جنګونه مه کوئ چاچیګانو نن مونږه لږانو مټر پخ کړي دي پلار مې ویلي چې دا هغې لمبیوسه ها چاچي دا یو کاسه ستاسو ده او دا یو کاسه د هغې ده یاره کاکاجي الله خو دې مټر او غوښې سره وبخه الله دې جنتي که خو خدای خبر شه صبر لوښو پسې به زه بیا راشم نه نه لږه دا یو لوښی خو واله که نه ځان سره دا خو لوښه زه ورځه راځه څه کوي زه به راځه بیا وایي که دا وګورئ په دوه کورونو کې بې کوره شوم ما له وتې پاڼه وړئ خدای وبخه وخت کړی مسله زیمه ګل پاڼه د ګلونو جوړه شوې یم ناز خو به کومه د نازونو جوړه شوې یم زه یمه ګل پاڼه داجي خیر خو دی که نه تا خو بیا سندرې شروع کړي بچې زما ګلوکاره سره ډېر شوق دی چې سندرې ونه وایم که نه نو سات رامانې نه تېرېږي نو ته خو د ښځو سندرې وې نو بیا د سړو سندرې خو وایې که نه ښځه د سړو سندره به درته وایم زه یم ګلزاده د ګلونو زه جوړ شوی یم ساز به غږومه په سازونو مین شوی یم زه یم ګلزاده داجي ته دې دا سندرې پرېږده ورشه ترکره مې لږ چکر ووهه نه هغې راغلي دی او نه ته ورغلې چې ته خیر خیرت یې پته ولګي که خدای کړي خیري نو ترور به دې په خیري وای دې نه خو غزل جوړ شو اوه داجي تاره خبره سندرې ته ماړه وه ښه ټیک ده
چې اوسګار شم په ترور به دې چکر وم د انګور څانګې د انګور څانګې وایه ته خوراک د چای ستا خوراکیان ډېر دي وایه ته خوراک د چای نور ګرم شو زم چې روټۍ پخې کړم د انګور څانګې شمه ماما سجلك اشرف يا سدي شمه ماما څنګه خي خیمه خدای مې وبخه ولې سدي خیر خدای زوی دې لګه سودا په قرض وړي وا مای کا پیسې دې لګي راکې دوی زما زوی تا لکه سودا وړي دا ودې دا سودا دې ولې قرض نه راوړي دا ورته ځینو ما سره وغي و ما نه کله سودا کړلا وړي دا وی ضرور تاسو ودو کنه نو شمه ماما دې زوی دې سودا قرض نه وړي هغه نزاکت زوی دې نه دی هغه سودا وړي دا دی ولې وخی نزاکتي سودا قرض وړي دا څه او کنه دا د نزاکت راغو دا ولې ولې څه چل دی ولې څه دي تا د دې سودا قرض ولې راوړي دا ولې ما کله سودا قرض وړي دا چا ده نه وړي ولې دا سودا دې قرض نه وړي اوس په منکرېږي ولې به منکرېږم خو وړي مې وکنه نغېږي سودا نه په قرض باندې وړي دا او دا وایي چې ولې سودا مې وړي تا قرض سودا ولې راوړه دا نه ولې نو ستا کور ته مې وړي دا که نه څه د بل چا کور ته خو مې نه ده وړي ودرېږه بل کور او د بل کور ته ښه وه پرېږدې د تاسو په لاړو بس پرېږدی زما د کار ده ښه ده راځم راځه چې ځو داجي راځه دا کنه چې ځو کنه نو بس کنه نو څه چل کېدو دا وګورې دی وایي زما کار دی ما نه به دا پیسې څوک راکوي هلکه دا د پلار به مخکې دې رانه پیسې څنګه وغوښتې نو پیسې به مې غوښتې نه خپلې پیسې مې دي کنه خپلې پیسې دي خو د پلار به مخکې دې رانه څنګه وغوښتې که وغوښتله یو په دغه مخوکه باندې یو ټنګ درکړم خلک وایي ټنګ یې وله ورکړو دا که زه والی وې سم او سم یې برباد کړی وې او د کټ کړی وې نو بیا به څه کوې بیا داسې کار ونه کړه څوک چې چا له قرض ورکړي که نه بیا ترې نه غواړي ځان پوه کړه نو زمانه زه به ستا خوښ شم الله داسې ستن نه تویم چې توبې به وباسي بچې تره دې دا ډېر بد وکړه چې دا کورونه یې دوه کړه نو څه کړې وې داجي چاچیګانو یې په خپلو کې ګزاره نه کوله روزانه به جنګونه کولو ولې دا د پخوانه مې دواړه ورندارانې یو ځای نه وې اوس ورته بیا لیدل یاد شو نو داجي دام کې دی شي چې دې پلار یې دا فیصله د دې دپاره کړي چې د دواړه ښځو زامنې لوی دي چېرته خپلو کې جنګ ونه کړي بالکل بالکل تا کېدی شي د عقل خبره دې وکړه واقعي چې زما لورې داجي دا عقل لا تم تاسو خولی دی نو زه ډېره ښه شوه بچې چې د چمني مور د نزاکت مور نه بیله شوه او بیا تا ته به هم د نزاکت په کور کې هېڅ تکلیف نه د خیره ما ته به د نزاکت په کور کې تکلیف نه زه پوه نه شم داجي بچې چې کله ته پیدا شوې که نه نو ورور مې ویل چې ګلالی به زه خپل زوی له کوم خو مور دې خدای وبخه زما نه مخکې ورته هغې ها کړي رښتیا را باندې وې که نه نو نزاکت زما هم ډېر خوښ دی سمینې بچې ډېره موده وشوه نه ته راغلې او نه دې پلار څه چل شوی دی ولې خیر خو که نه ترورې د کور د کارونو نه وزګارېږم او پلار ته مې څو څو ځل وویل خو راځي نه یاره بیبي دا تپوسونه دې مه کوه دا تپوس یې ځکه مه کوه که نه چې هغه کله د سندرو نه وزګار شي که نه نو بیا به راځي که نه خو یاره څه زبردست اواز دی ته په خدای اعتبار کې خانتاسلې شرمولې دی دومره اوچت اواز دی غلی شه مړه زما ضرور اواز پورې ولې خندا کې زه ورپورې خندا نه کومه سړیه خلک ورپورې خندا کوي وایي دا لا څنګه اواز دی غلی کېنه مشرانو پسې خندا مه کوه ګین را باندې کوم در باندې خیر دې ترورې ډېره ټوکې کوي ټوکې خو نه کوم نار په ګوته کله پټېږي صفا خبره ده سم شه سم ښه سمینې ته کېنه زه تا له چای پخوم ایمان درته ویمه که نه ویمه د ماما لور مې که نه څنګه را باندې خفه کېږي
په ایمان چې د ماما لور ډېره خوږی زه خو خوږې یم خو ته ډېر ترخې هر وخت مې خفه کې او زما په پلار پسې خبرې م کې خفه کېږه مه ټوکې در سره کومه سړیه هسې یو خبره درته کوم په ایمان درته یم که نه چې وخاندې که نه سمه مرغابۍ ښکاري تا ته به زه څه ووایم څه وکړمه زه خو د بار د کار عادت یم که نه دا د کور کار خو لږ ګران دی که نه تا باندې ګران کار دا ستا ډوډۍ چل ماله راځي ګوره دونه ظلم مه کوه ګورې ګینې مور کره به درنه مزور لاړ شم ګورې مور نه میره دې ده او میره سړی په میره کې تږې پرېږدي او چې خپله مور د میرې په شان دي شي نو میرې ته به دې ته وتې نه آها لږ غوندې د کور کار دې راله څه وکړه چې د بڼه غوندې پېغورونه دې راته شروع کړه دا زه دله څه سوچ کوم او دا ته سړی څه سوچ به کې خو دا سوچ به کې که نه چې په دې زوی باندې د لور کار څنګه وکړم ما ستا د واده سوچ کولو پلار دې تر کله تللی دی ستا لپاره ګلالۍ غواړي ګلالۍ ما لپاره غواړي اوس ته ګوره چې دې ټول کور کار راته زه څنګه کوم ته سیل کوه ښایي ښه وایه که نه وروره څنګه راغې والله پیدل راغلی یم کور ته دومره دنې نه یې که نه چې په چینچي کې راغلی وې او چلمچي مې کور پرېښو چمنې راته یادوم که نه دلته پرې ډېر بس کاره کېدم په مزه په مزه زما مطلب دا دی وروره چې ته خو بې غرضه نه راځې څه ناڅه غرض به دي ځکه خو راغې او بلکل بلکل وروره خبره ډېره وړه ده که نه خدای مې ډېره غټه ده که نه نو حیران یم چې دا به ته کوم څنګه ښه په دا غټه خبره راته وړه خبره وکړه نه رښتیا مړه موږ دې ځان سره غلط کو په دا غټه خوله راته وړه خبره وکړه مړه په ګډو ګډو سر شکله وې وړه خوله وکړه وې غټه خوله وکړې وړه خبره دا چل دی که نه چې زه راغلی یم که نه روجانه زه خپل زوی له د ګلالۍ رشتې له راغلی یم که نه که راکې راکه ګینې نو بیا به هم رشته راکې او روز چې روز له رشته ورنکړي که نه نو بس کار دا خلک بس څه وایي یاره لالا ما ویل چې څه وې خو بس همدغه ویم که نه نور خو څه نه ویم وروره دا خو ستا ورېره ده ستا خپله لور ده زه پکې څه ویلی شم نو وروره بیا خو مې مبارک شه د خیر سره خو هسې خبره ته کوم که نه ورور مې که نه هسې وریجې غوړي به ځان له څومره اخلي وا بخلم سړیا تا نه نه غواړم او مه غواړه سړی بیا ډېر بد ښکاري که نه چې په څه کې ستا تاواني که نه نو په هغې سړی بد ښکاري یاره خو نو او که نه اوس خو یې د لور رشته وشوه که نه پاسه مړه بټۍ راواله نه رشته زما د زوی رشته وشوه زه به راوړم خو چې زه یې راوړم په ایمان ډېر بد به پرې ښکاره وه اچې ماله یخې شوې خیر په خیر ښه وه چې مخکې لرالي زه خو دوکان له درغلم او دوکان دې بند و ولې کره سودا دې په کار وسه قرض سودا مې په کار نه وه قرض وصولولو له راغلم قرض د څه قرض مړه نیکه مې ستا نیکه له د دوکان دپاره یو 15,000 روپۍ قرض ورکړی وي نو مېلوالله ضرورت دی که را دي که نو په موږ به دې احساني نیکونه مو پوه شوه او قرضونه یې پوه شه زما څه کار دی چې د نیکونو قرضونه به خلاصوم قرضه خو به ته خامخا خلاصې عجیبه خبره کې تا په دې دوکان باندې دا چارج نه یې لګولی چې راشئ سودا یوسئ او قرضه به هم خیر دی نو څه خلاصئ نو به د نیکونو هغه پیسې به ورته ورکوې که نه زما هغه نیکه چې پیسې دله درکړي اوس بیا خامخا راکېږي نو ښه به ني تا سره څه ثبوت دی چې زما نیکه ستا د نیکه نه پیسې اخیستې دي نو ثبوت شته که نه دا دی ثبوت دله درکومه دا دی نیکه دې دستخط کړی دی پوه شه زما لیکله ورکې دا دې صفا صفا لیکلي دي دا یې پکې لیکلي چې زما وسیله به یعنې نزاکت ته به پیسې ورکړي همدا وله چې هر چا ته یې خین وښی دستخط یې کړی دی ټوکې خو نه دي زه خو د نیکه ذمهوار نیم زما نیکه به ټولې دنیا نه قرض اخیستی نو زه به یې خلاصوم څنګه به یې نه خلاص یې سړیه خلاصی خو به ستا هغه پلارم
ولې د نیکه لمسی نه یې څه زه خو یو پیسه هم نه منم بس چې پیسې نه منې که نه نو واره په ایمان چې زه به دنه پکې دا سایکل والمه ګوره مه کوه ګوره ښه سوچ پې وکړه ګورې ټوټلي 15,000 روپۍ دي په ایمان چې که خبره جرګې ته لاړه که نه نو 15 لکه به ترې جوړي او بیا به توبې وباسې او الله کې دې توبه قبوله کړي سوچ پې وکړه بس زه اوس څه وکړم څه وکړم خو به پیسې دې راله راکړه او که نه راکې به صفا راته ووایه چې زه بیا جرګې والا سره خبره وکړم ما سره خو دومره پیسې په یو ځای نشته بس ټیک ده پکې شتونې خلاصې که بس 1000 روپۍ میاشت راکوه ختمه خبره ده دا نیکي در سره زه کوم زه ټیک ته نو دا 1000 روپۍ پکې واله نو دا بس ټیک ده یو میاشت پس به بیا میلاویږو همدې ځای کې به میلاویږو که نه دوکان له درشم نور خو زه په دې لاره نه راځم دوکان ته راشه یار دا څه په لانجه او که نه واوړېدو په دې لاره ته څه کوې دا لار خو په تا باندې سپېره شوه خدای دې پیاډورامه واله دی اوس ما سره دوکې کړې او ما نه خبر نه چې زه په سړي لوبې کوم 4,000 پسې به درځم الله کې دې پرېږدي مشي براته نه کیسو ستړي مشي خلک ستړو خلکو ته کوي او ته خو هغه نوي کور کې د جنګ نه ښه دوا ناستې جنګې رکې نن کله سره ته جنګ هم کې که نه نو زه در سره جنګ نه کوم ولې چې نن زه ډېره خوشحاله یم ته خو خوشحالي په غم بدلولو والا ښځې نو ته څنګه خوشحاله د زوی مې رشته پخه شوه دا مټۍ مې دله راوړه ستا د لاس مټۍ ما ته څخه ښکاري خو دا راته ووایه چې هغه چملونه دې وکړه څوک د خپل تره لور ګلالی مې ورله وکړه پلار یې لاړو او هغه ولې رشته وغوښته او په یو وینا یې ورله ورکړه ای هی د ګلالۍ سپېره قسمته سپېره وه او په سپېرو کې لاړه خفه کېږم ها اوس خو زما کور ته زما انګور را روانه ده زما کور به اوس بختور شي او ستا کور به اوس سپېره شي سوده رانه ای سوځي به زما چیتره او زما کور ته خدای نه سپېره کوي زه خپل زوی نه خپل رور لور غواړم سمینا ولې هغه چا نه کمله سو سمه شهزادګۍ ده شهزادګۍ ته په خپله باندې سوځه راته ښه پېرېده او که شهزادګۍ ده ما د خپل لیور کور خپل کو بس پردي کورونه خپلوه خوارپړه کې هغه زما د خپل رور کور دی د خپل پلار کور مې دی او د پخوا نه مې خپل کور دی دا مونږ به ستا په مینه کې پراته یو چې خپل کور کې د زوی واده له مې راشه چې ډېرې ورځې وخوري چې مړه شي زهر به وخورم خو ستا د زوی د واده وریجې به ونه خورم ته ګوره چې په حقه ورځ باندې خپل زوی واده کوم او که نه دا ته چې کومې خبرې کوې که نه ستا د زړه د اور هغه بړاس دی کوم چې ورباندې زما د زوی د واده بل دی دا مټۍ دې رانه ونه خوړه لاړم دنه سوځه ای سوځ زما دا چتره وګوره دې سړي ته د دې د زوی د واده هم ورسره و د هغه نولي او زما د زوی د واده هم ورسره نشته دی ودې به دا به دې کور ته راځي او که نه والله کې یې پرېږدمه دا څه کوې ولې نظر دې کم شو څه وایي نزاکته دا دی ما وایي که چېرته سړی دی د خدای نېکبختي راجې دا ناره وګورئ ولې دا زه راته ښځه ښکارمه که نه نه خدای مه که ما وایي که چېرته پردی سړی دی نو ځکه مې مخ پټ کړو خبره دې ډېره ښو که د الټو په شان په دې مخوکه دې ترپال خامخا اچوه پرده ډېر ښه شي ښه ولې نه ولې نه اوس خو به زه تا نه پرده کوم ما به ولې پرده کې ولې ما درته څه ویلي مړه شرمېږم ده نه که نه زه مړې شرم څه ګډورې خو نه دی چې بیم بیم درپسې کوي مړه دا ته څنګه خبرې کوې چلغلې په داسې خبرو باندې شرمېږي څنګه خبرې د واده او د کویدن په خبرو د چا د واده او د کویدن په خبرو زما او ستا نور د چا کاکاجي راغلی زما او ستا د رښتې خبرې پخه کړه زه څنګه چلې دا کم کار وکړې زما او د ګلالۍ رشته مې پلار پخه کړ او زه ته هم نیم خبره مور مې هم ترې نه ده خبره دا څنګه چلې دا خو عجیبه خبره ده
نن مې په دې کور کې خوشحالي ته مبارک بشه نن مې په دې کور کې نن مې په دې کور کې خوشحالي ته مبارک بشه نن مې په دې کور کې نن مې په دې کور کې ښځه چې کېناستې او خوشحالي خو ما ته پکار ده که نه چې زه د هلک پلار یم اوس ما ته ګوره ښه نن په دغه کور کې خوشحالي ده زه ګډېږم نن خو خوشحالي ده نن خو خوشحالي ده په دې کور کې زه ګډېږم نن خو خوشحالي ده یا لکه خوشحالي به زما د زوی ده ښه او زما د زوی خوشحالي ده او ستا نه ده ماما یما که یو خوا مې لور ده نو بل خوا مې خوری دی وایي دا خو ماته نن پته ولګېده چې ته د هلک ماما یې ما ویل کستري دوه خوشحالیانې مې دي دوه ځکه زه ګډ شومه خو ملګري په ایمان ته په ګډا باندې ډېر بد ښکاره کېدي او یې که ده او زه مشر سړی یم که زه ګډېږم هم نو خیر دی که نه ولې چې زما خو زوی دی که نه وایي په ګډا خو کوم بد ښکاري خو خیر د دوی واده دی ته ګډېدی شي لالا سلام علیکم وعلیکم السلام بخیر تا ته نه ویم لالا ته مې ویم خور ستړې مه شي بده چې کم رالې خدای دې وبخه لالا ښه وایه که نه خورې خیر چېرته یې لالا د خپل زوی چمنې رشته وکړه او زما زوی نزاکت ترې نه ایرو د هغه ورسره اډو غم نه و غم راسره ولې نو که غم راسره نه وې نو ته به دې سندرغاړي ته راتلې په ده باندې څه کومه ربړي ربړي ښکاري او غزالیم دی ګرځه ګرځه زه لا ژوندی یم زه خپل رول له راغلی یم د سمینې رشته ترې نه اوس غواړم او خورې د سمینې رشته خو ما ورکړې ده او ته اوس رالې د سمینې رشته دې چا ته ورکړې ده ستا لیکلې ورکړې ده خورې ستا د خاوند زوی نزاکت لا وای لالا ما نه خو دې زړه ویستو ما چې چاله دې لور ورکړه زمانې تا نه به لا څوک زړه وباسي ته د خلکو نه سترګې وباسې نو ولې ونه ما ته د خپل خورې نه څو خوښ شته شته که نه خو درته یادوم که نه خو در باندې ګرانه ده که نه که ګرانه نه وې که نه زه تا نه ورته پوس کوم نو تا به د ګل په شان لور دې له ورکوله نه ته چې رشتې له راتلې نو دا زه ځان سره ولې نه راوستم نه ته به ځان سره ځکه را نه واسې چې مې ځمه اول به یې د رور خوله بوی کړمه خو چې د رور خوله مې دې بوی کړه که نه نو د نسوارو بوی ته یې راتلو باوجود د نسوارو د بوی ته راتلو بیا یې مخه وکړه بس ته که نه بس ته که نه مبارک شه مبارک مو شه دا څه شي دا لور مې در نه که اویسته او چنارونو نه دې وړمه سبا سیل په دامان دی توره وربله سبا سیل په دامان دی توره وربله او چنارونو نه دې وړمه سبا سیل په دامان دی توره وربله سبا سیل په دامان دی توره وربله مورې بس دی په ګډا دې ستړی کړمه بس که که نه وای زویه زه نن ډېره خوشحاله یم نن د خوشحالۍ ورځ ده زه په سندرو نه ستړی کېږم او ته به په ګډا نه ستړی کېږې مورې دا سندرې د ناستې کار دی خو په ګډا باندې خو د سړي بې بنیاد وځي بس د مورې ستړی دی کمه بس که مړه او چنارونو نه دې وړمه سبا سیل په دامان دی توره وربله سبا سیل په دامان دی توره وربله وای غږوه که نه غږوه د خپل زوی سره یې د مېرني زوی م واده دی او دا خبره خو به باندې ډېره ترخه لګېدلې خو واخله دا مټۍ خوره او خوله پې خوږه که زویه د سوځېدو بوی دی ته وګوره چې څه سوځي د غوښې ډېرې سوځي هغه هم زما د زوی د واده په وجه د غوښې ډېرې نه پوره د غوښې غړو سوځېدو او هغه هم زما د زوی د واده په وجه په دې کې د سوځېدو څه خبره ده مورې او بېبې زه نه سوځمه په مور دې وربلېږي سوځېدمه چیتره ورسره په خپل کور کې پرې خلاصېږمه چې بله خبره ونه کړې چې څه کرې هغه به رېبې تا ځان سره مټۍ راوړې وه که نه او واپس دې یوړه خو زه یې له ځان سره نه وړم واخله ساده نوره به سړېږه ګرځه زویه ګرځه شم مور دغه ټوله خوله په مه وباسې او ځه شابه ګډېږه
وګوره دا لیونی ما څو ځلې پوه که چې خدای و دې جولۍ ته وګوره په دې پټو کې ځان له مه راځه خو چا ته وې دا اوس وګوره زما خیال جوړ زمونږ کور ته روانه ده پورې چې ویره سومه دا به کله زمونږ مني مړه نو یا جینۍ دا وګوره ته زه نه پېژنم چې ما نه مخ واړولو یا جینۍ زه تا نه دا تپوس کوم تا ته خو ګوره ما 100 ځلې ویلي چې په دې پټو کې یوازې مه ګرځه ته مونږ له سله کار ګورې چا به ګورې درته څه ویلي وو 50 ډزه به مې ویشتې په لانجه به دې مونږ اړولي راځه چې کور ته دې ورسم راځه تا ته ویم که نه زما خلک جوړ مونږ کر روان یم زه تاسو کره نه ځمه تره کره مې روانم تاسو کره په راتلو باندې مې ترون منې کړې ما مور دې یادومه دا څه خبره کې عجیبه خبره کې ولې زما د مور مازغه خراب و چې تی په کور بندولي زمړه د ټول عمر دپاره نه د یو څو ورځو دپاره مړې دا ته څه په اوتو بوتو سرې ګوره د ماما لورې په ایمان درته ویم که په یو خبره دې م پوهېږم مطلب دا ته چې ما خپل کور ته بوځې که نه نو په سره ډولۍ کې به مې بوځې ځکه چې دا فیصله ستا د مور او پلار ده خبره واوره چې نه خبره واوره دا څنګه پلار مې دی وې هلتې راله د تره لورو که دلتې راله د ماما لوره مو که څه کوي اوس مال هم 2 ودونه کوي څه مونږ هم په لانجاړی څه پلاره دا دې کومه کاته وکړه دا دې کومه ګوته وکړه اوس مونږ ورکوې دا ته څنګه پلار یې سړیه دې سره به څه کوو نه اوس راته دا ووایه چې ته به د هغه زوی په واده کې او که نه زما د زوی په واده کې به څه مطلب د کوم زوی په واده کې ویم مطلب مې دا دی که نه چې په کومه ورځ باندې د هغه جنګیره کې د زوی واده وي نو په هغه ورځ باندې به زما د زوی واده وي دا څه وایې ښځې په یو ورځ به څنګه وادونه کېږي ته ما په دې خبرې باندې پوهېږه چې کورونه بیل وي نو ودونه هم بیل کېږي که د کبک دی په بیله ورځ نه هم په یو ورځ پوه شوې او که نه وایم دې نه پوهېږي ته د ځان په شان ما نه هم کار وکړو پرېږده سړیه نه تا نه مې ولې کار وکړو واده کوم دله ولې دا بد کومه یاره واده بد کار نه دی خو ودونه بد کار دی هغه هم په یو ورځ یو کس او 2 ودونه پرېږده سړیه مونږ سله غر کې په خپله خو غر کې یو کس له 2 ودونه دا ته څه بوتو باندې سړی وې بوتې نه یم سړیه اول دې راله د تره لورو غوښته او اوس دې راله د ماما لورو غوښته پوهې نو دلته کمکه دی که نه مازغه دې کار نه کوي که نه بچې داسې چل دی چې باید د څلورو چمنخان ته غوښتې ده چمني ده او د ماما لور مې تاله غوښتې ده رښتیا هم کنه بچې تا ته چا وویل چې دواړه تاله غوښتې دي مړې زه د ګلالۍ او د سمینې د خولې نه خبر شوم که نه هغې راته ویلي که نه ولې چوکا ته داسې وڅنګوله مخ ته بیا چې ویې والم که نه دا ډېر کمکه دی که نه ګوره بچې ما د خپل ورور نه ګلالۍ د چمني لپاره غوښتې وه دا پوهېږه که نه په خبره باندې زه دا نه منم لالا ما خپله لور نزاکت نه ورکړې ده او ته وایې چې چمني نه یې ورکړه دا نشي کېدی دا نشي کېدی څنګه نشي کېدی ما د چمني لپاره ګلالۍ غوښتې ده تا خو ما ته دا نه ویلي تا خو ویل چې زه خپل زوی له دا کومه نو ولې چمني زما زوی نه دی او پردی دی زما زوی زه خپله لور نزاکت نه در کولی شم خو چمني نه دا خو داسې عجیبه خبره وکړه ورورانو تا خو مجیبه کار کړی دی که نه د نزاکت په ځای اوس چمنۍ رامخکې کې خو دې راوړه خو مو دې نه پېژنم لالا که ګلالۍ پسې ډولۍ وروړي هم د نزاکت دپاره یعنې په مخه دې ښه خبره دې غلطه وکړه خبره دې غلطه ده او ګورو به زمړه زه به خپلو لورو څخه معکونه ورکوم ولې د سړو کاچ شو دلاور دماغ خراب شوی دی چې خپله لور زما د لور بل جوړول غواړي زه څه ووایم لالا دا خبره خو ماته همداسې ښکاري که دا خبره داسې نو دا به ډېره ګرانه شي لالا د نزاکت پلار مو رستولی دی مړې ورستولی دی دی خو پلار مې ګورې نه دی که نه 1% به کامیاب راځي او یو کم 100% به ناکامه راځي ما ته پلار معلوم دی که ماماجي ته په خدای ادوار کې دا رور مې نه دی شکل یې بیخي د واده نه دی خو څه ووایم نو څه ووایي او رښتیا
ته د واده نه مخکې زما د کور ته څنګه راغلې؟ نو زه ستا کره خو نیم راغلی، زه خو خپل ماماجي کره راغلی یم. ولې دا زما د ماماجي کور نه دی څه؟ دا وګوره ورته. ښه ټیک ده، ماما کره خیر دی، ما که ما کره راغلی. دا کره څه کوم سړیه څه لیونی خو نیمه چې تا کره راځمه. هسې یو خبره مې کوله ماماجي، ما ویلې د غم موقع ده، نو وایم که په دې موقع دې لږه د غم سندره وویلو نو څه زبردست خوند به وکړي په ایمان. واوره اوس رانه هېڅ نشي خطا ده د ارس وتما ګرانه خویه ده خو واوره چې د میلو زه سخر کېدما. اوس به ته یو سندره ویم ماماجي. ووایه که سورې برابر نو که نه په واله به دې سرمن وباسم. نه ماماجي سور به برابري. Chumba chapunche banjunje che giù parrepiti cullo chumba giù kunja puchuti cham cham kupui puccia patela chu chumba dala chu ushdam dam pam tamanan chaputai te chumba chu. بچې دا کومه ژبه کې دې سندره وویله؟ بس ژبه پرېږده نه چې ګوګوشتو ته څه سندره وې، نو ګوګوشتو ته به په کومه ژبه کې سندره وې؟ خو همدا ژبه یې که نه غرق شي ماما پورې خندا کې. غرق نشي ماما پورې څو خندا کوي. نو جړا خو ورته نه چې ما کولی که نه، جړا خو خلک مړو ته کوي، نو دی خو لا ژوندی دی که نه، که څنګه مرغی ماما. مرغی که بله سندره دې وویله والله که لور درکړم. لالا ته دا سر خوړلی پرېږده، د خبرې سال روباسه. ول خو به خبره حل شي، که حل نه شوه نو بیا به جرګې ته کښېنو. ځه جرګه کښېناسته، جرګه خلک په ناستې کوي، په ولاړې نه. کښېنئ. ګوره خانجي که دا زمونږ جرګه په ولاړې کې او که په ناستی کې، خو فیصله به ټیک کې، یک طرفه فیصله به نه کې. ای دلاوره اول ضمانتونه چې ورسره وي ښه ډېر نوټونه، بیا ډک شي کټونه چې په جرګه کې خوراکونه. ضمانتونه هم جمع دي، خوراکونه هم تیار دي، انتظار صرف د خبرو دی. ښه نو ته وایې چې تا نزاکت له خپله لور ورکړې ده، او ته وایې چې تا نزاکت له خپله لور ورکړې ده. ما خپله لور نزاکت له ورکړې ده او دی دې خپله لور چمني له ورکړي. بس ما ته منظوره ده، ښه منظوره ده، که څنګه هلکه ما ته منظوره نه ده، ما خپله لور نزاکت ته ورکړې ده او واده به هم نزاکت سره کېږي. تا خپله لور نزاکت له ورکړې ده که نه، نو ما خپله لور نزاکت له ورکړې ده. څه پوه شوې؟ نو دلاوره وروره که نه خبره دا ده که نه چې ما خو تا نه لور چمني لپاره غوښتې وه که نه، سوچ مې وکړه. نه وروره، تا ما ته د چمني نوم نو اخیستی. ما ټیک ده، ما ته منظوره ده، خو ما ته منظوره نه ده. ما نزاکت له لور ورکړې ده او نزاکت سره بیا واده کېږي. نو دلاوره وروره نېغېږي ولې؟ ما خو د نه لور د چمني لپاره غوښتې وه. ولالا دې کې د نغېدو څه دي؟ تا ما ته د چمني نوم اخیستی و. دا غلطي مې کړې ده، دې کې ملامت یم، دا منم. بس بیا خو د دې پوینټ له لاسه فیصله وشوه. فیصله وشوه؟ څنګه فیصله وشوه؟ بس د فیصلې اورېدو نه مخکې زما یو شرط واورئ، او زما شرط دا دی که تاسو کې چا هم زما فیصله ونه منله نو د ضمانت پیسې خو م لاړې، نورې به م 10,000 روپۍ جرمانه ورکوي. اوس که ستاسو خوښه وي چې زه فیصله واورم. ما ته منظوره ده. ما ته منظوره ده. نو بس فیصله وشوه. نو هلک صاحب اول خو ووایه که نه چې فیصله څه ده. ته غلی شه، ستا د غلطۍ د لاسه خو دا جرګه ناسته ده. نو اوس د جرګې فیصله واورئ. د دلاور لور به نزاکت ته ودرېږي او زما لور ملک صاحب دا دې څه وایي؟ او که ما لور دا څنګه فیصله ده ملک صاحب؟ نه ملک صاحب ته ماته دا وایه که نه خپل وکړي که نه،
زه به چمني له څوک کوم دا فیصله خو ته منډنونه دا څه دی مې منئ لس او لس 10 لکه روپۍ ډېر شي دي زما پې ښه کار کېږي نه ملک صاحب ما ته دا فیصله منظوره ده ملک صاحب زم دا فیصله بنم کله ډېره ښایسته فیصله دې وکړه ملک صاحب اوس کښېنئ د روټۍ وخت واسم نه دی چې اوس کوئ نو په مخم ښه کښېنه لالا یا لکه اچې ولې راوړه بسکټ فیصله او دا واده نشي کېدی غنیشه دا ډایلاګ زما ما ته پته ده چې دا ډایلاګ ستا خو ستا په خوله بدې ښکارېدو ځکه ما وویلو مړه غلسه له ډیلاکې بچیه لا خو ته ماته دا ووایه چې جرګې والا فیصله کوله نو ته ورته چپ وې تا ورته هېڅ څه نه وې نو ته په وطنیه ښځې انده ښځو 10 لکه روپۍ جرمانه وه 10 لکه زما پلار به ورکولې 10 لکه دي او که 20 لکه دي زه دا فیصله نه منم او داسې د نواب لورې چې دا فیصله نه مني غلیشه ته داسې د اوباما لورې شکر ده چې مور مې د اوباما لور نه ده ګینې اوس خو به سوډانۍ ښکارېده او ویښته به هم کونډله دیواله والي او تېرې ناله پیاره پالي غلیشه مړه اوس به زما څه کېږي زه به په شرمونو شرمېږم راشه دا ناروا وګورې شرم هم شرمېږي بوتار ته وګوره یاره داجي تا خو مونږ مړه تباه او برباد واچولو دا د ما سره څوک په خپله خو دې زه دوه ښځې وکړې ځان خو دې خر کړو نو مونږ دې ځان سره برباد کړو سړیه اوس به څه چل کوو ما پې نه اړولې جرګې پې اړولې ځان پوه کړه دوست ما ته دا ووایه چې ته 10 لکه روپۍ خپلماني ورکړې او که دوه ښځې کړې جواب راکړه تا ته ویم که نه دوه ښځې کومه دوه ښځې نزاکت هغسې چېرته روان شوې وایم د لیوني کېدو ټرېننګ له ځمه د دوه ښځو نه پس خو باید هم لیونی کېږم که نه چې ټرېننګ خو مې وله کړې که نه سړي مونږ یې ځان سره برباد کړو او زما ته چېرته ځې زم د کوزدن په ماتېدو په غم کې لیونی کېږم زم ټرېننګ کومه خو خیر ستا علاج ما سره شته او ستا مازغه کارغان وخوره په خپل کور کې راباندې سترګې روباسي زړې به ګوې غلیشه بدرنګي کباړي جرابي څه تا ماته کباړي جرابه وویل او څه څنګه جرابه جوړوم تا تختیدی ولی زم نورا بعدنی مثلا پیمانو یادی و ما قبل اقول دواتو نکی گو غرقی گئی والله زما خیال دی جوړ دیم دوه ښځو لیونې کړې ماله خنداره لکه مه کوئ سنټي خو به څه لیونې خو نه دی څه لیونې ما ماله خنداره څنګه لیونې مړه نو چې تا له خندام درځي لسو بیره یا خو لیونې نه ښکاري ما ته لسو بیره سره واوره مړه دا څه څه کې سړیه ما ته نه ماشومانو ته ټول منځه ښې دی لیونې نه دی ته خو په رښتیا لیونې مړه زه تا نه خپم دا څنګه لیونې ما نه خفه څنګه کړي ولې ما درته څه ویل چې ما نه خفه دا څنګه لیونې سړیه لسو بیره زمانه مونږ سره کاسیره نشته مونږ خپله زه چېرته چا نه 2 روپۍ لو دی ته ته زه تا نه خپم خبره وانه لاټو زه تا نه خپم ما ګزارو نه کې ما ګورې ماله خنداره دي
راشه څنګه سم خبره کوله کنه خپل کیو څه زیاته د خطرې خبره خو نه ډاکټر صاحب زما هم دا یو زوی دی هیڅ د خطرې خبره نشته وینه دې ډېره تللې ده نوره وینه مې ورته شروع کړې ده لږ ساعت پس به په هوش کې راشي بیا یې بوتلی شي ښه الله سره ښه وکړه الله سره ښه وکړه الله سره ښه وکړه خوله مه کوه کنه خدای به ښې کړي خدای به ښې کړي ښه هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره نه ده لالا نظافت څنګه دی چا راته وې په لاره تلو چا په خښته والې دی دا دې پروت دی لالا ډاکټر وایي چې ډېره وینه دې تللې ده د وینې ته تللی که نه خو ډاکټر ویل که نه انشاءالله ښه به شي بیا کور ته بوتلی شي خدای دې هغه سړی لیونی کړي چا چې زما زوی په خښته ویشتی دی خدای دې شپېلنۍ کړي لیونی خو هېڅ شی نه دی خدای دې پاگل دي پاگل لیونی څنګه وایي بچه که نه Estamos las Danimarca, acá los Danimarca, sí, como regalo, no estamos dando programa, la mano, está bajando y se está, sí. Danimarca, sí. دا په نزاکت باندې مې څه چلو شو زما ساعتان غونډې په ډول استاد یو یا خیر بچه ها بچه ها ايه شامبو شامپو دا بچه دا بچه شامه بستان دا څنګه دی بلې څنګه هلک کوش کې راغو دا هم څه کړي دا کړي دا مې باندې کړي ما څه کړي دا ما دا کړي راغی کې دې راوړي تاسو غلي شئ یاره حاجي صاحب دا زوی دې ټیک دی بس بوځئ وباسئ شابه خو ټیک ده ډاکټر صاحب که نه موږ خو به بوځو په دا باندې باندې څه چوکې خو ګډ ورشو اصل کې حاجي صاحب موږ سره د ده د ګروپ وینه ونه دلته یو جړه و د هغه نه وینه واخیسته و دلته موږ یې جوړه ډاکټر صاحب دا خو ډېره د شرم خبره وه ستاسو هسپتال کې نوره وینه نه وه ودې کاته ګوره حاجي صاحب ومې وې درته چې موږ سره د ده د ګروپ وینه نه وه په خبره ولې نه پوهېږئ تاسو نو دا به څه کېږي ډاکټر صاحب دا څه ګوره دا څه کېږي خو دا د کېږي که له بلې ډاکټر په هغه کې څه به کېږي Mira ese aquí hay ahí. Ya la machita mujer. Pasa, ¿qué pasa? Nada, Garcia, pasa. Pasa, ځه ګرځه زه څه په خوشحالۍ کې ګرځم هغه یو واده مې ورسره کړی هغه هم پاتې شو دا واده په خوشحالۍ کې دې نه ګډو نو بیا مې د څه په خوشحالۍ کې ګډې دا غبرې د زوی نه دا جوړ شو څه شی دې جوړ شو دا شعر ته جوړ شو په نامه به یې زوی وي او ښکاري به یې لورو په شرمونو شرمېده د هغې په خوشحالۍ کې ګډ شه پاسه بیا وګډېږم خدای پاکه تا کنارې تو په دې خبر چې سره کې مات شو که څه چل دی خدای دا میدان خو نن داسې خالي د زړه مې کېږي چې شاډو له ورته واچوم وایي راغی نظافت ستړی مه شي جوړ شوې اسپتال نه راغلې دا جوغه مې اسپتال ته درغلی دی تا خو په یو ساه باندې دوبله خبرې وکړي چې ما له دې ساه بنده کړه ایملي درسره شته نزاکته دا په تا څه چلو شو په ما څه چلو شو ولې څه چل را باندې چې د اوسامده مایمه والي نزاکته سمې خبرې ولې نه کې وای دا سمې څنګه یې نورې ولې زه کږې خبرې کوم ایملي درسره شته وای نزاکته ته خو سړی دا د جنکو خبرې ولې کې راشه دا نه راوګل ولې زه د جنکو خبرې کوم ځکه د جنکو خبرې کوم په سړو خبرې کوم نو خبرې خو د سره کوم که نه پتا یې څه بوج دی وایي عجیبه خبرې کې دا تپوس نه نو که چې چای بس کې نه بس کې مېلمانه یم ایملي درسره شته باندې څه کې راغو رابلو راغو
ستړی مه شي کاکا لوی شي دا لوی شي دا چې دا وګوره که نه په نزاکت باندې څه شوي دي او په دغه لاره راتلم او په لاره کې خلکو خنداګانې شروع کړې وې چې ته به دې منو نه خپله لور ورکې لور به څنګه نه راکړې لور خو به ستا هغه پلار هم راله راکوي ولې داسې ګم دی څه چې زه به ستا غوندې شیله لور ورکومه نه کاکاجي غلطې خبرې مه کوه بیا شکر وباسه چې ما قبوله کړه قبوله کړه ته خو به یې قبلې خو چې زه هم درکړم که نه وای ولې ځای نه راکې چنغله مې ده ولې چنغله څوک پرېږدي څه پیمان ته دویم که بل چاله دې ورکړه که نه نو یاد ساته ګورې د چترو باران به درته وکړم او په جنګ کې به دې هغه چاډوله واچوم هغه چاډوله چې ټول کلی به یاد ساتي لبړو لبړو ته کاکا ته لبړو وې دا کې خو مړه وړو حیا نشته خیر داجي پوه نه شو مې که پوه شوم که پوه نه شوم خبره خو مې ورته وکړه که نه باورایې بیا دا لور به راله راکړې ورسره به ایملي به راکړې سبا خبره کوي چې سبا چې لانجه جوړېږي او د یو شل ځلې ته جوړه کړه خو زه به سره هغه کار وکړم چې یاد به ساتي اخر زه ستاسو نوسې یم نه رښتیا وراره یم ویم که شاډول اچې او که ډانس کې خو په دې حالت کې دې رانه دا لور نه لیده ابا وګوره چې زه تا سره څه کوم اورې که زه به ستا خوښ ته به والله خوښ به دې چبورې کړه بچې پته نه لګي چې په ده څه چلو شو هسې به لور نه ورکې دا به ستا خوښه ایسه خوښه ځکه زما ده ملک صاحب چې لور زما ده زه نزاکت له نه ورکوم کله وې چې لور ورکوم کله وې چې نه ورکوم هسې مزې اخلې مړه ای ډډم خانه نزاکت له لوره ورکوي نه 10 لکه روپۍ جرمانه به ورکوي او شمیله به 15 لکه روپۍ پیماني ورکوي ما سره دومره پیسې نشته چې پیسې در سره نشته نو کور خرڅ کا کور خرڅ کا نو زه به څه کوم وایي زه به څه کوم ته داسې کار وکړه چې د سیلاب ځپلو په کتار کې کښېنه که نه نو ورته وایه زه چرګې وهلی یم نو بس تمبو به راته میلاو شي لور او پلار پکې دواړه اوسېږئ بس که نه ته به څه کوې یاره په دې تمبو دې راته خبره ګرانه کړه په دې تمبو به دا واده ډېر اسان شي څه څه وایې ګلزاده جرګه چې څه وایي ښه وایي په دې تمبو زما باره نه راځي ولې چې تمبو باران کې ساسي نو بیا ټیک ده اول واده به ورسره ستا د لور کېږي او بیا به ورسره د دلاور د لور واده کېږي ته پکې څه وایې شمیا زه تیار یم ملک صاحب او زه وایم چې دا واده به هم نن کېږي او کاکا همدا پلار دی نو دومره عقل پکې نشته که ناوې خلک کور کې کښېنئ او د بودي او په اجره کې خلکو سره کښېنئ وایي خدایه نه وایم ده سره د څه وکړم الله که خبره نه پوهېږي که نه هغه که دا څه برابره کړه څه چل دی څه دی خبره مې کوم نو ځان سره فریاد هم نشم کولی فریاد به زه نه کوم او یو خبره ته کوم پلار صفا خبره کوي ویم کال چې د ډول والا راغوښتي وو که نه او ډول والا مې په سترګو ولیدو زنګ یې وله ورکړو که نه ګورې ما میدان ته ټوپ کړی او شاډوله به مې اچولې دا میدان به مې دله ګرم کړي خو بیا به ګیلي میلي نه کې سبا خبره کوي پوه شوم بچه ما له نه میدان د ګرمېدو چلازیخه دا وینه که نه نو بس هغه پو 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 کوه ور بلې خبره چې ونه کړي زما هم پورې مازغه کار نه کوي پلار زه په یو باندې پوهېږم ته به ته راځه تا خدای راکړه څه بلاله الله چې شرم راله راځي که نه تا څه خبرې ویم د شرمه ته کثرت چې مې ورته که نه غالمه شوم وایي نو څنګه دا په دې باندې خو کار نه کوي دا به څه چل کېږي هلک ناست دي که نه تاسو ښه یئ که نه آمین مایا السلام علیکم نن دې واده دی غږ درته نه کوم
ډېره غټه دوکه دې راسره کړې ده. وایي ته څه دوکه مې سره کړې ده منډاڼو؟ تا خو وې چې زما نیکه د قرضې په کاغذ باندې دستخط کړی دی. زما نیکه خو به ګوته لګوله. ستا نیکه خپل نوم ورتلو او د کوم ځای؟ زما نیکه د دې کلي مو او خپل نوم هم ورته ورتلو. نو به ټیک ده که نه؟ خپله نامه یې لیکلې وه او ګوته لګول تېر شوي ولې ته وې؟ نه 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 دا زه نه منم. مني خو به ستا هغه پلارم ګوره واده له راغلی که نه مکوري چې خوري که نه وخورې که نه په ایمان ته د دې ځای نه دې پاره کومه ګورې دا وخت د دې خبرو دا خبره چې تا شروع کړې ده مونږ پسې یو دا ته پسې ځکه نه پرې پوزه له چک لګوم پچره ځاندا کاکا خوچا دا چې لا خو دا څو ګوره زما په ځای باندې کېناست څو ګوره بدلته کېنم ځه بدلته بدله کېنم به ځه او خپل ځای دا مړه پاس کړې نه نه خبره غلطه ده که نه ګوره چې په کار دا ده که نه بل خو تا له په کار وپلاره که زه دې په کور کې کېنولې وي ناوې خلک هلته په کور کې کېني تا دلته چې راغته په خلکو کې دې کېنو نه په کار ورو سره ورو نه کېنه او خو ته چېرته کېنه که نه بله تا لهجه دې جوړه کړې خلک نه څه وایي زړه دې رانه ویستو څه کومه وایي څه کومه دا د ښځو لوپټه دې ولې په سر کړې وایي چې ښځې لوپټې نه په سرئ لوپټکې به په سرئ تاسې کې ولې ته ښځې څه ته خو سړی دا عادتونه مه کوه خفه نه شې بلبلې هڅه راته نشته چې دا عادت راکړې څنګه رالو ډېر شرمېدلی عادت دی خو بس مجبور یم اتې املي درته شته املي املي څه کې ځان ته دې اچار جوړوم زړه مې سوځي وای خدایا په دې سړي څه وشو دی خو څه پورې سم دم و ډېرې خبرې مه کوه کوشه ما له خوب راځي ویده کېږم ویده کېږې ویده کېږې که نه ویده شو څه ولې څوک یې کوم څه ما له ویده وای خدایا تا په دې څه وشو ویده کېږم ولې ویده کېږم ولې مالا خندا راځي 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 ګمتاله څنګه مې وای کاپاره دې مالا ماته که او خپم تی مالا خندا راځي دا خندا همدا خندا بدله په جایا بدله که مې میراث شي زه تا نه خفه یم تا پیغلی چې میراث شي لا خو اندازه مې غواړي که نه چې ځان سره دي کوم په میدان دي د پیسو ګټ کړمه مالا خندا راځي زه تا نه خفه یم راکړې یو 10 روپۍ مولا خو دې د لارۍ لاندې رابله اوس ته ما ته دا ووایه که چې د دې مصیبت نه به زه څنګه خلاصېږم تا دې ما سره څه کړي دي ګولۍ خورې وای خدایه نو اوس ده سره څه چلو کوم یم زه په دې ګولو ټیک شه به کوم داسې به یم املي در سره شته املي هغه ده همدا املي چې تلوي تا خدای خیر که املي کړم د چا مالا خندا راځي خفه نشي چای توی شوه خیر دی خیر دی نن خو دنه چای توی شوه او که زه دې کور ته راغلم نو
بیا به ته اوښکې تویې. زه یوازې چې نه وینم تویم، خو تا د خدای یو ځلې دی کور ته راولي. راځم خو به راځم او خامخا به راځم. اول را خوشه که نه. د دواړو څومره مینه ده. او کنه بابي مینه خو یې ده، هسې به هم په یو کور کې وخت تېروئ. ناممکنه ده بلکې ډېره مشکله ده. زما مثال خو هم د بلو په کتاب کې کتلی که نه. لیونی بیا په سر ووالم. وایي کنه ډاکټر دی چې مو وتړمه که نه هغې راته بیا وینه وخېجوله. زما ښه دی جوړ د خارښتي وینه راته وخېجوله. هلې مه وګروئ. پرېږده یې کورو باندې سړي سړي ته نه ګوري او وینه ورته خېژوي. ومې ګروئ ویې که نه مې که نه. ویې ویلې د ډاکټر پکې څه ګناه وه؟ هغه خو زما ژوند بچ خو بس لږ ګډوډي کم. ویم بس په دې حالات کې خو دله ولاکي لور درکم. څه دې وویل څه دې وویل؟ لالا چې څه مې وویل که نه نو تا ښه واورېده. بس پروردګار دې خوشحاله ساته وروره ډېره ډېره مهرباني. ته به داسې کار وکړې چې ما ته به د جانې 1,00,000 روپۍ راکړې چې زه به د خپل زوی علاج وکړم. لور مه راکوه خیر دی در پاتې در کوم لور در کوم. زه خو وروره دې خبرې له راغلی یم چې جنج به کله روړئ. علم پسې دی او سید علم پسې دی مونږ پسې یو او دې پسې دی. وایي تاسو خپل غم کوئ او زه خپل غم کوم. هله یې خوښ شئ. مسی چالو شو او بیا یې منډه کړه. وای وای ايش ماما غيرونا انا نرجع ايش لا لا يا خلاص روح لك ما خلص سلوى ولا سيد سلوى من لك دلي ولا شو انا شو سلوى من لك دلي ولا شو صح دخلي خاطرك وانت يا انا بلش مشتاق وين يا بدا واه بس ما خلص سلوى ولا كده سجل ولا كده ما انت كده كده صدر مالك يا زو ولسه كده دخلي ولا ايه ولا خبروني كانوا فين يا ابو ماما خدمتي والله عايزين كانت تكيف سما بعد اشتغل عليه يبغى يوكار فنالو وي 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 وتذكر هذا كان على كده دا سکه ډیسکو داس دې شروع کړي نزاکت. دا خاطر کا دا ما كان شو دا په سر مې پدیو ولک على دا سکه پریدا پچا خبرو ايش اشرف لا تكير مثلا وعايش شبك تاخذ ونيني ليش شبك مالك عندنا هلا انا انا حبيبه انا ما بصروا مالك عندنا يوجبني ولا يبدأ انا حبيبه ولا ده خفف لي ده لا تبيرك ده خدنا يوجبني في الصروا ولا انا حبيبه انا حبيبه انا حبيبه مالك عندنا دي يلا تبيرك انا حبيبه ډاکټر صاحب زه په دې راځم که نه چې زما دا زوی هر وخت دا لیونی ولې په سر سر وایي چې دا وجه څه ده حاجي صاحب ته په دې هریانې او زه په دې هریان یم چې ستا زوی د بېهوشۍ په حالت کې بار بار دا وینا کوله چې لیونیه یو ډب راکړه په سر او لیونیه یو ډب راکړه په سر. ډاکټر صاحب خپلو کې وکړه ښځو خو مخامخ ناست وو که ما دا خبره کوله چې ستا په هسپتال کې څنګه وینه ده بس چې وینه ورته تاسو وخېژوئ بس هر وخت پسې چل کېږي هر وخت پسې چل کېږي بل چل پې کېږي دا ولې حاجي صاحب نو زه څه وکړم چې د کوم سړي وینه ورته خېږم هماغسې نخرې شروع کړي نه نو تاسو سره همدغسې سړی وي تاسو کار وکړه ډاکټر صاحب زما وینه ورته وخېږو که نه کاکا ستا د وینې ګروپ او د هغه د وینې ګروپ بدل دی د هغه وینه ډېره قیمتي ده نو زه څه وکړم زه چې ورشو اوس په وش کې راغلی يلا تروح خذ هذا بس هاو تشوفوا هذا ما كان كيف تمام
بس ان شاء الله ٹھیک ده خلينا خير ان شاء الله ٹھیک ٹھاک دی زه ما باندې خبره کوم کې غیله باندې ودرېږه زه دې باندې خبره وی دا دیو لا په ګډ وډ باندې سره دا څه چل ګډ باندې پرېږدم نه پلار زه تا باندې خبره کوم خبره باندې دا دی پلار دا تاسو څنګه څنګه ګوشتستان یو ته وایي دا په بل دی نو کومه مینه دې وته کېږي دا کوم ستنه وته دا ټول باندې شو تو کې چا باندې وره زه تا باندې خبره کوم او پلار خدا نو مانه یار تاسو خو لیونی زه لاړ او دا جوړ او تاسو یې ما باندې راځي نه شي ځل باندې پویو کو شي ځل باندې پویو چې راځه د دې سټین باندې ولا غلط باندې سټین ولا اول خو ماته خوګو کو دیتا او پلار یو خبره تا باندې کوم زه به ټیک او پول شادي باندې کوم दूसरी वाले शादी में करना वाला तू देख मैं कर लो कि नहीं لازم ده وده शादी वाले कौन फिर لا فوض قال لا اسبطال ممنوع لا से बांध देना जाना बांधे चपोए ओए खंजीर बांधे औलाद ओए कमरे दे दन्ना ओए खाना खराबा ब्रेकर बड़ा छोड़ा ओए ओहो ख्याल करा करना ओ ख्याल मुख बांधे टंग बांधे वर्तुम खलक बांधे ओए नावे माने मखू के बांधे मातो को ओ बेड़ी बांधे चपते ते मां बांधे आवाज ओ कने ची गलते बांधे मोड़ दे पे बांधे बच्चों का खंजीर बांधे औलाद बांधे को स्टीक बांधे नीचा चदा से बांधे चेको की ओ स्टा बेड़ी बांधे और आशा लांदे बांधे के ना ओ बेड़ी बांधे चप खबरा बांधे कोमता बांधे रात लांदे बांधे के ना शुक्र बांधे ओ बस उस अडूख बांधे बा मातो دا خو شکر دی چې ما بریک باندې والو خپل خپو باندې داسې راخ کړو ګینه اوس به مخو کې باندې به ټول وران باندې ویجاړو ته خو چې ما سره کله مخامخ شي نو په نوې ژبې کې خبرې کوي خو دې خبر چې په تا څه شوي دي زمانه خو دې ړو ویستو وای ما باندې کساب دی چې زړه باندې وباسم اوس به مخوک باندې ټنګ باندې ټونګ ورکم ما باندې غوس مکوئ خاون باندې دی اوهو بس چپ شه دې شپې ته وګوره ستا دې چغو ته وګوره چپ وای ښځې باندې وګوره ما باندې چوپ وکړه ما باندې کې ما باندې بیا وای وای زه بیا ما باندې وای د خلکو باندې چیک وام خو دې دغه ډاکټر بې خو باسي چې د چا وینې درته ښې جوړې ده وای ګډور باندې وای ډاکټر خلاف باندې خبره باندې مه کون ہے اوس که وین باندې نه وخې جوړه نه ډاکټر نه ای اوس با قبر باندې پروتم تیبا کونډ وې اتیوا مندری دا تیوا بیړي باندې چپ بس که خیرې مه کو تاسو دې کور ته خیرونه راوستې مسو وای خبره ما باندې لګوره نه زه تا باندې خیرې نه کوم زه تا باندې ډېر مینا باندې کوم خو چې ته ما باندې ستیرګ باندې غصې باندې ګورې نه هغې باندې انسان دی نه خفه باندې خو انسان وشي نه اورېږه زه تا باندې خوشحاله وکړم اوس دا باندې ور تا باندې سندیر باندې وایم कुकड़ी मनीले चने पलाले कुंजे दे मंजूती अंजबदूले पला कलीले बनादरीले लाचबूदे बंजबूदे उंतरक अंजबूदे चबीला नारगूले उसको खांदे ना बेड़ी बांधे चबस ओ दे बांधे दे ना खांदे उर्बूज बांधे पड़सोल दे ना उर्बूज में मेरा चोली नहीं چې د ماشومان حرکتونه کې ماشومان باندې حرکت څوک باندې کوي وای دا خو ما ډزیر باندې دلته وخوړو دې باندې مازغې ته خراب وشو وای باس نه اوس راضي باندې ما نه وکړو بس کیسې باندې ختم وکړه اوس مینې باندې محبت باندې خبره وکړه ما باندې وګوره ما نه وګوره نن ستیک باندې مې لا وکړه دا باندې باندې دا ته کور ته ولې نه راځې نو دا کور کې ولاړ دی مسه نه نو دا زمونږ کور ته ته کور نه کړي بیبي ته پارټي بدله کړې ده کیسه دا پاشته بچه لا خو د توجي پاشان مخو کې نیوله توتی تو ګوره موري تو ګوره د برخلاف په کور کې زما بیزتي کوي د سره خو به زه په کور کې ګورم مخکې شه ولې مخکې شه واځې څه چلته چې مخکې شه دا څه بې څو کړی چې مخکې
مخکې شه مخکې شه ته یې څوک چې زما نه بې سار کي نو بیا داسې حال به دې جوړ کړم چې دنیا به یې یاد ساتي دا کور باندې دا سیل لکه ما باندې ورو یار اوه میرا نام ماجی او چې تا باندې پوهه وشي نو هغه باندې مم پوهه وشي نه کور باندې خو ته ما باندې را لیا دا پلار یوازې ستا دی په دې کور کې دا زما کور نه دی مړ ستاسو کور دی مرته خلاصې نو پوهې کې سم او بیري باندې چاپو خو دې باندې او ګوزار ما باندې څنګه او ګوزار ما باندې څنګه او میرا نام باندې مور دی او بیري باندې چاپو او کور باندې راوځي کور نه دی کباړې میدان دی پورا باندې مورا ما کور نه سم څنګه خانه یا بیري باندې او ما ته خو پرې ځم یو باندې سه بول باندې اونې ساته دا سنانا باندې ذاته بیري باندې چپ ده باندې ویني سکنه ام زور در کې نشته دی نو ما کې باندې زور ما ته په خپل کور سترګې ښه ته پرې ورته شکر دې ما کې زور شته ما نه خو دې رب وای دا وای چمچوړې ته وګوره تو اوس ما ته زور کې دا چمچوړې یې چاته ویل ها بدبخې ته نه باندې ما تک ام زما در باندې اته دې شاخره ما ته په شم هر کې نه چا مخکې وای دې خو زمونږ نن دوه کوټې د پاسه دي ما کوي بچو ما کوي خوشي وای بس کې کړي لوریا بیري باندې چپ اوس خو زما خیزو خپل باندې لاس واچو تاسو بیري باندې چپ ده او بیري باندې چپ ده وای په خانه باندې خراب وشي تاسو اول مندې باندې جنگ وکړ خیزه باندې خپل باندې جنگ وکړ وای چرګانو باندې اولاد وای چرګانو باندې اولاد وای جوړه باندې خلک ما باندې بیا څو او بیري باندې چپ اوس ګورم اوس باندې راغو نه ټول باندې بازي ګیر باندې اړو چې باندې ودرېږي خانه باندې خراب او چې تاسو ته مارا نه دارا دي فريده مړه دکان نه زمانه وخت نه دی دا وګوره فريده مړه وای خبره باندې وره دا وګوره نزاکت ډېر غوسه کې را روان دي ظالمانه تخته وخیمو تخته وای خبره باندې وره نو تاسو باندې سنې منو بیري باندې چپوي د خپل پلار باندې راوته ما او تاسو باندې څه نه ما او پلار باندې چرته وګورم کور باندې لانجا جوړ دې بیري باندې چپ دې خانه باندې خراب دې دا خو خنزیر باندې اولاد لاړو چرته وګورم خبردار پلاره ګوره چې ونه خوځې په لاس کې مې جرمنه تماچه ده پام کو ګوره بچی ټوسې دی کې ښه دواړه میندې به دې کونډې شي که نه نو بیا به ته ورته چارې زه به څه کوم موږ که بچی ټوسې نه کې ښه ما سره د خپلې مور غم دی موږ که زه د خپلې مور ته بوځم ته خدای خاطر وکړه بچی خدای خاطر وکړه هغه بلا ته مې مه بوځه مه مې بوځه مه مې بوځه ښه ته زما مور ته بلا یې اوس خو دې والله کې پرېږدم اوس خو دې زه په زوره بوځم موږ که زه ګینولم دی تاسو نه کې بچی تاسو نه کې موږ که سیده ده هر سره نه سیده ده هر سره نه وزما سیده ده دا بعضې خلک دې جارووالو سره داسې ښکاري لکه د ښار جمعداره او دا بعضې خلک د لوښو مینځلو سره داسې ښکاري لکه چې د پنځو کورو لوښي مینځلي او شپږم کور یې دی جاروماري زه خو خلک یادوم خو له سمه خوځه وه زه هم خلک یادوم که نه څه ته خو مې نه یاده کړې زما په توبو توبئ د خپلې بلې نه مې غوږونه په ارام شول د انګیندو په بندوبو اورېدم ځنکو غلي شئ غلي شئ
چې بلال ته چمچور باندې وتښتولو. چمچور زه ستا په خبره باندې پوهه نه شوم. وای خبره باندې ځان پوهې وکړه نه رور باندې یادوم هغې ته بلال ته وتښتولو. وای داسې دی دا مې ونه وتښتولو. نو بیا راځئ په کور باندې لږه تندر ور پرېوځو. او بېبې تندر باندې یاد مې وکړه ګړز باندې ګړوز باندې زه ډېر باندې یېرېږم. راځئ ما باندې راځئ ما باندې راځئ بلال باندې څنګه وتښتولو. داسې اسان کار دی. راځئ ما باندې اوس به ځي چې ته به مات وکړم. تیز تیز ما باندې راځئ تیز تیز راځئ ما باندې. راځه شه بچي نن دې توره وکړه. مجھے کہتے بیبی کہ دیو نہ وے تازی میں پتمانچے اور بچاروں کی فرق نشي کوله. خلاصه توتي مرغی دا خو دا دوکه ده کاجي ده تګي ده دا ته نه منم بیخي نه منم. ځه ته خو دلته قدم واخله. ښه دا خبره ده او دا خبره ده. دا خبره ولا ته دا ووایه چې یو قدم واخلم دوه قدم واخلم او که درې قدم واخلم وایه. پوره لس قدم واخله. زه ګورم چې ته دلته قدمونه څنګه اخلي. بس ټیک ده اول به زه ټړی وکړم زه ګورم چې څنګه قدمونه اخلم او بیا به د ټړۍ نه پته رښتیا قدمونه اخلم. او څنګه ټرای داسې ټړۍ یو چار درې څلور دا پنځه او دا شپږمه. الله بلال باندې دا دی بلال. الله بل پوز راځو څنګه چې ستا خاوند دی دغه شان زما خاوند هم دی. وای وای چوپ باندې کنه دا ما باندې پلار دی او زما هم پلار دی. وای چوپ باندې کنه چمچور باندې اولاد. زه چمچور یم هغې ته یاد وکړو چمچور باندې خبره کوم ما باندې ودرېږئ چېرته ځئ. بلال ته کور باندې بوځو. خبره ما باندې خبره واري وای لاس هلو باسي قدم دې واغشم دفتر در باندې ماتوم. که دلته پاتې شوې که نه نو زه در باندې اسان ماتوم. نه به ځي هذا يا غالي كله كيف يسألوا كيلو كفا ما بيسأل فيك وكذا نزل ما بقول دريم ما ذكري أو بيا بغيت له سيد باو بلال نر باندې اولادې تیسری باندې شادي وکړه چې دې ته برباد باندې وشي. هسې دې ماته مه ورکې. سر باندې ماته شو. یو خبره یعنی چې بیا وخت ولې زخمي کیږي. ګلزاده وروره دا د قسمت خبرې دي او بیا په دې کې به څوک څه وایي. پیمان که پکې څوک څه وایي چې خبردار کړم ته واکوي که نه چې تا ته به د وي دا خوب خېږي که نه ګینه ته زه دا حالت خو ما دې باندې کې داسې کار وکړه وروره وکړه دې چې ګورځو که چې ویږو یالم که ډېر خیر کړې بخیر ده پرېوځي. یا الله ته خیر مالا خندا راځي. لازم برکه مالا خندا راځي. زه نه خفه یم. بچه خفګان خو یې ټیک ده که نه خو چې خندا ولې درځي هم دا ولې لالا دې څه وایي دا چا نه خفه دی. نیم تا نه به خفه یم او دا پیسې چا نه غواړي. ما خاندي تاسو دواړه به غواړم ته راځي چې ورشو که نه راځي مالا خندا راځي. لالا دا خو زموږ د کلي د هغه لیوني په شان شو. چې دا ولې زه دې ته خبر یم لالا ګودار ورنګي. وې دا تاسو څه خو یې مجبوره کړې ده. ډاکټر صاحب پر ما مونږ نه پر ما تا جوړه کړې ده تا مه خندا مالا خندا راځي. یا لس روپۍ درسره شته. ګوره ما تاسو ته مخکې به وي چې د ده وینه په دې پاکستان کې نه میلاویږي. دا یو لیوني وینه ورسره میلاوېده هغه مې ورته وښېجوله ګنې دی خو مړ کېدو دا مې بد کړي دي. نه نو د دې لیونی شو ها په کار خو نه ده خو
ما له خندا راځي زه تا نه خفه یم دا څه دی سړیه زه یم 40 روپۍ را دا ته بیا راغله راغلې هو بیا راغله په زخمونو مالګې دوړې اور در باندې ولې بلېږي د نزاکت تپوس لرالم مورې نن خو بیبي سره جنګ مه کوه که نه غلی شه مولي نن خو بیبي سره جنګ مه کوه ستاسو د جنګ د لاسه خو نزاکت اسپتال ته ورسېدو مشروطې مشرانو سره سمې خبرې کوه غلی شه رانه ولې ځکه دې خبرې کوم څه زه تاسو نه خفه یم ما له خندا راځي خدایه په دې سي باندې مې سجانه شو وګوره ته چې دا څنګه ناست یم ګوره چې کله خاندي او کله ژاړي او دا بیا څه تطبیق شو ما له خندا راځي ګوره ورته سر نمبر ګره دونا دونا میرے دهرا دونا میرے دونا دونا وای خدایا دا څنګه ډاکټر دی چې وینه به توخیږي یو د بل نه پته نه اچھا درمنډه کوم نه منې کېږم څه کې لار دې دی لار خو ستا دی زما نیکه دی ډېر غلط کار مو وکړو چې دی مو د هسپتال نه راوړو چې ډاکټر ته مو ویلې چې دا څه مسله ده چې دی روټي کېږي نه دې صحیح وایي دا چپ کینو دننه خندا وباسم لالا دې صحیح وایي دا ډاکټر نیول پکار دي اوس هم ته تلې راغلي نه دي اوس بیا والا بیا بوزو واپس نه ځو ما له خندا راځي دا کار کوي کنه چې زنانه ساره شي او سړي راځي ما بس تم څه کنه څه څه ولاړې ته خو سړی خو زنانه یاده کې ته بازي پورې مېن خلا خپله ورپسې لاړ شه چې کوم خارجي منډه وواله طاقت بچې نن خو په ګوتو راغلی پیسې به درنه اخلم ما له خندا راځي زما په کمکلتوب به درته خندا درځي تا له خفه یم تا له خفه یم حکم دې را سره کړې ده او خفه م مانئ لس روپۍ راکړه زه مړه ما هم خلکو سره ډېرې دوکې کړي دي تا له یو دوکه وکړ څه دنیا ورانه کړه ما در بخلي دي وای بیبي وای مورې وایتې تعال خبيبه مال قدارة تعال خبيبه مال قدارة ولا خدارة تعال خفيم ولا خدارة مال خدارة مال خدارة أنا خفيم مال خدارة مال خدارة وين ملكة مال خدارة تعال خندقة دي نجيبها سكومة طم خندق طم خندق نجيل خشالة خشالة ما لا جرارة زه فایه واله نه د تجربه شته نه د سره ډیګري شته او نه په دوايانو پوهیږي ته څنګه ډاکټر بلکې غلطي شوې ده بچو له مې رزق ګټلو د بل بچي ته واقع بل بچو له رزق ګټې او ډاکټر صاحب
ستا دې زما زوی ته کومه مینه خېټولې ده دی خو مکمل لیونی شو ما له خندا راځي اوس هم درځي بچې څه ده ورته مینه خېټولې ده ویې وایي څه په څو څو کاله دې ورته مینه خېټولې ده ما له خندا راځي داسې ډاکټر خو نه دی چې تاسو د نه علاج کوئ 10 روپۍ بچیا ته نه وغواړه بله خبره ګورئ جي یوازې زموږ نه د ټول کلي علاج کوي نو چې په دې علاج نه کوو نو په چا بیا کوو او بیا په دې کلي کې خو بل ډاکټر نشته دی هم د دې نه ناجایزه پیدا اخلي ډېره د افسوس خبره ده او بیا زه تاسو ته هم ویم چې تاسو په داسې ډاکټرانو باندې علاج ولې کوئ ښار خو تاسو سره نږدې دی ښار ته یې ولې نه راولئ تاسو ولې خپل ژوند سره لوبې کوئ ما له خندا راځي څه چل وکړم بچه مه خانده خبرې دې کې به خیر بس جی ما معاف کړئ بیا به داسې نه کوم ستاسو خو د بې ضمیره خلک معقول نه دي پکار او تا ته ښه پته ده چې په دې وینو کې رنګ پرنګ بیمارۍ شاملې دي خلک تباه کې خلک غم کې دا کنه خبرې خو ډېرې ښو کې خو چې پروردګار دې پوهېږي که نه صاحب دې اوس کوم خوا زموږ چې دې ټیکشن ډېرې برباد کړي دي ځان ما له خندا راځي نه بچو مه خنده خیسه خرابه ده کاکا دې به د ښار خټ هسپتال ته راولي هلته به یې ښه ښکلی علاج وشي ټیک ټاک به شي دی او تا به زه تڼۍ ته بوځم ځان سره دې ته څه جیل دی که ځئ پکې دې رحمت شه ورته پې که دا غوسه تا مخکې کوله نو ولې به په دې کور کې دا خویمې وي سړیه نو به سم عجیبه کار کې اوس به دله دا کیسه زه ختمومه ته ګوره که نه چې دا کیسه ختمېږي او که نه ګورئ د خدای خاطر وکئ مړو دا تاسو څه خویمې راغښتي ټول کلی را پورې خاندي وایي دا ستاسو کور دی او که چنګړخانه ده سم د چرګانو اوازونه کولنګیان چرګان یې مړو دا چې چل دی ګوره خلکو څلور ښځې کړي او په ایمان درته وایم که نه که څوک یې اواز هم اوري او دا تاسو څه کوئ مړو خو دا ټوله غلطي زما د پلار ده ستا د پلار څنګه ده ولې څنګه مې غلطي ده ما څه کړي نه نو تا دوه ښځې ولې کولي نو ما ته به د اول نه ویلې وې ما به نه کولې اوره راشه دا ناره وکړه نو مونږه چېرته وو چې ته منې کړې ته عجیبه خبره کوي او رښتیا ته نه وې غلط شوه اوس به داسې چلې که نه ښه په ګولاو غوږونه یې واورئ ښه چې داسې کار دی پلاره خیر دی ته ورته مینهزاري وکړه دا مور به مې دې کور ته راولي بس دې ټول به یو ځای اوسېږي زمونږ په کور کې خو پوره تقریبا اوه کمرې دي ځاته سوچ وکړه که نه دوه کمرې چې دي که نه زما د ښځو شوي او دې خوا وګوره دوه کمرې ستاسو شوي او پاتې شوي پکې درې کمرې مړه په دا دریو کمرو کې به د خیره سره که الله کړي خیري بیا چې زمونږ بال بچې هغوی به پکې اوسېږي خو په خوشحالو به اوسېږو جنګ جګړې به نه کوو توبه وباسئ ټول ځه توبه وباسئ راسئ ورته غاړه وځئ ورته غاړه وځئ بچې راشه دې خوا ورېږه خبره درته کوم په ایمان درته وایم که نه داجي دا نولې چې په ما څومره ګران دی والله که چاته هم دا پته ده آفرین اوس به یو چغه ووم که نه چغه ووم علم پسه دی او چې د علم پسه دی